عزتمند مسلمانانو ورونو مولانا حسین احمد صاحب د قبر اوله شپه په دې باندې بیان کړل دی. دا تر اخره پورې واورئ، انشاءالله ستاسو به ډېره فایده وشي. ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. مرګ ډیر سخت دی کنه، چا لیدلی نه دی نو پته نه لګي، خو چې کله ملک الموت مخامخ شي کنه بیا به پته لګي. کله چې مړ شي او په قبر د ښځې ولګي، دا د دنیا مزې به تاته بې مزې ولګي، خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي. مه راخله په خپل مسلمان رور پسې د وړې خبرې د خاطره تمانچه مه راخله، مه کوه مه کوه، د دې جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي. مه کوه د دې غیبت جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي. مه کوه دومره بد نظري، جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي. د بل مسلمان زړه مه ازاروه، د دې جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي. اے محمد رسول الله سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء موږ دپاره ډېرې جړاګانې کړي دي کنه، ته څه خبرې؟ عبدالله ابن عمر وی محمد رسول الله سره په لار باندې روان، د قجرو په یو باغ باندې تیریدلو، په ځمکه باندې د سیلۍ د دې ونو نه قجورې راغورځولې وې. وی رحمتا للعالمین پیغمبر هغه د ځمکې پرېوتې قجورې راواخیستلې. وی چې څنګه یې داسې خوړلې، وی ماته یې ست کړې چې ته م وخوره. ما وی چې یا رسول الله زه خو موړ یم، زه خو وږی نه یم، زه نه خورم. وی سترګو مبارکو کې اوښکې راغللې او ما ته وی عبدالله 4 ورځې وشوې څه مې خوړلې نه دي. بوره به یې وی بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وی محمد رسول الله سردار دو جهان په خپله بستره کې د شپې اوړېدو راوړېدو لکه د چا چې په دې خېټه کې شدید دردي او ډېر تکلیف یې ورته او داسې اوړي راوړي. وی ما کتل چې سردار دو جهان د کټ په دې بازو پسې دا خېټه داسې کلکه کړې وه. وی ما پې اواز وکړو یا رسول الله تاسو ته تکلیف دی؟ وی چې زما اواز یې واورېدو نیغ کېناستلو، سترګو کې اوښکې وې. ما ته وی عایشې د لوږې د لاسه خوب نه راسي، لږ ټیم میلاو شي د خپل پیغمبر زندگی مطالعه کړئ، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پیر چومے وہ فقیر آیا. کله چې د فانی دنیا نه رخصت کېدو موره به یې فرمایي وی من کره ډیوه کې تیل نه و چې ډیوه م پې بله کړی وی، وی ګاونډیانو نه م تیل قرض راواخیستل نو ډیوه م پې بله کړله.